بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د لمر وینز درنو خوږو لیدونکو هیله مند یم چې روغ و جوړ یاست. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، ما تر مخه ویلي وو چې موږ به یو لړۍ شروع کوو چې اسلامي ارزښتونه او اسلامي احکام په هغې کې راغلي اوسي او هغه اصلي محور د موضوع موږ د اسلامي احکامو او د الله تعالی د احکامو پلی کول په جامعه کې اوسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه ژوندي کړو او په ځان یې تطبیق کړو، تر څو هغه څه چې موږ غواړو په ژوند کې لاسته راوړو د مغو یعنې د خدای تعالی په بندګۍ او د رسول الله په پیروۍ کې هغه څه لاسته راځي، موږ باید هغه څه لاسته راوړو. نو دا لړۍ د 40 جنتي عملونو په نامه لړۍ ده چې پیل کوو نن، چې په اصل کې دا یو کتاب ده چاپ شوی ده. موږ د همغه کتاب په لار ځو، همغه کوم عملونه چې دي په شمېروار د اولې شمېرې څخه تر اخره پورې هره ورځ به یوه لنډه ویډیو زه ترې جوړوم او تاسو درنو او خوږو ملګرو ته به یې زه هم په یوټیوب کې هم په فیسبوک صفحه کې به تاسو ته اپلوډ کوم. خو تر مخه هم د یاده ونه وځي چې زموږ چینل د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او خپل نظر مو سره شریک کړئ. همدارنګه د فیسبوک صفحه زموږ لایک کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ وکوئ، تر څو موږ نور هم دې ته وهڅېږو، دې ته دا موږ ته انرژي راکوي، موږ ته انرژي راکوي چې موږ د خپل کار ته ادامه ورکړو. یعنې د موږ د کار څخه خلک راضي دي، تاسو ملګري چې راضي اوسئ، د موږ کار به نور هم انشاءالله پر مخ ځي. نو دا لړۍ انشاءالله شروع کوو. نن ورځ نن دغې ویډیو کې به اول شمېره عمل چې ده زه به تاسو ته ووایم، خو کوشش به همدا وي، واده به همدا وي د ټولو ملګرو دوستانو چې دغه څه چې اورو هغه به اول په خپل ځان کې عملي کوو، وروسته د نن چې په ځان کې عملي کوو ملګرو ته یې ووایو، ځکه چې دا د یو مسلمان په بل مسلمان حق ده. څه چې یو څوک زده کوي بل ته یې باید ورسوي. ما چې مثلا دغه یو څه مې زده کړي دي، یو څه مې لاسته راوړي دي، غواړم دغه د ملګرو او دوستانو سره شریک کړم، نو تاسو همچنان که بل څه نشئ کوئ، یا د اقل دغه زموږ کومې ویډیوګانې چې دي تیارې ثبت شوي دي دغه د ملګرو سره شریک کړئ، تر څو هغوی هم ترې خبر شي او ګټه ترې واخلي او د اسلامي احکامو څخه باخبره شي. نو راځم د 40 جنتي عملونو څخه لومړنی عمل درته وایم. ژباړه له ابو هریره رضی الله څخه روایت دی، هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د داسې عمل په هکله پوښتنه وشوه چې هغه کوم عمل دی چې ډیر خلک جنت طرف ته بیایي او داخلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وویل چې هغه د الله تعالی څخه ویره او ښه اخلاق درلودل دي. الله تعالی دې موږ ته په دغه حدیث باندې عمل توفیق راکړي چې موږ د خدای تعالی څخه په زړه کې ویره ولرو، د الله تعالی همیشه د ځان لپاره حاضر و ناظر وګڼو، په خپلو ټولو روزمره کارونو کې په 40 ساعتونو کې چې موږ کوم کارونه کوو د هغې لپاره یې موږ حاضر و ناظر وګڼو، او ښه اخلاق د الله تعالی موږ ته ټولو ته نصیب کړي. د دې دعا باید همیشه د الله تعالی څخه وکړو چې ښه اخلاق زموږ په برخه او په نصیب کړي، تر څو موږ د خپل